سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضرب الاجل د مخه چې د مۍ 1 نیټه ده اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې دا خبره د اپریل پر 8 په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. میرمن ساکي وویل د ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه زه څه نه وایم، تمه لرم چې د مۍ تر لومړۍ د مخې په خپله له ولسمشر څخه واورئ. هغه په ښکاره او دوامداره ډول ویلي چې د مۍ تر لومړۍ نیټې د ځواکونو ایستل عملاً ګران کار دی. دا ضرب الاجل پخوانۍ ادارې ټاکلی. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مۍ تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب الاجل دی چې د 2020 میلادي کال په فبرورۍ کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې شوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي.